بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة تطبيق القواعد النحوية على النصوص القرآنية والنبوية. دريم درس. دا المقدمة كده شبغم بحث دي شيء. دا كتاب تدلالة. دا كتاب بسدور لكل سوي دي. يعني الترتيب يسدور دي. مسائل بسدور بشرع بسيط. أول خدا وسميت الكتاب تطبيق القواعد النحوية على النصوص القرآنية والنبوية. أو كتابي نمولدي تطبيق القواعد النحوية على النصوص القرآنية والنبوية. يعني النحوي قواعد إجراء القرآن فرآياتنا والنبوي أحاديث بعد. وانتهجت في ترتيبه الخطوات التالية أو ما لا روني لدزان لفار لا ربي جور دي كتابة ترتيبك لا دي قامون. وانتهجت في ترتيب الخطوات التالية ما زان دفار لا رجوع كده دي كتابة ترتيبك لا دي قدم. أول شرحت قواعد الكتاب شرحا متوسطا يبين مقصود المتن ويفي بغرضه. أول في الكتاب بس المنزلي شرح كده يعني دير تفسيري شرح من ذكري حتى ده اصطلاحات وتعريف كتير لغوي معناه نذكر فرات ده أول زي نور بها لغوي معناه مثلا حال تمييز مثلا اصطلاحي معناه داسي منزلي شرح يبين مقصود المتن ويفي بغرضه. ده متن المقصود بيانه والغرض بركي. دوم رتبت مسائله ترتيبا وافقت فيه ناظم الألفية في عامة عناوينه وتبويبه. مسائل بدأ ترتيب كل شيء ألفية الناظم سريفة ومو عنوانون وبابونك موافقة كريدة مراعيا أن يسهل فهمه على الطلاب. فدرس هل كده مراعاة من كل شيء فهمي أسانة سفر طالب المال. ربما خالفته عند التفصيل في ترتيبه. كل كلمة بهذا دفع الترتيب كده تفصيل فوق مخالفات مشتركة هذا هذا شيء تأخذ الشيء هو جاء يو ترتيب عند الأول. كل ده سهولة أنت فنزل كلين ولا سيذكر تشكيل وزن ذات إجازة نورك. لما بيبقى تفصيل كتير مخالفتنا مشتركة دي ده ترتيب عليك. أو زين زين ودرسم راسي في مسألة كم مخالفات السروسي. ده مثال بتوقع ده لقب أو اسم دوار يوزع سراش دوار مفرد بي نوال تدي ويشي دا أول بدوين تخامخا مضافة بيه ناغا خبره يعني قوينة الدخل بالكتاب كم دغه کوم ځای چې ما غوره کړي دي د هغه غوره کړي دي خو په الفیه کې دا نه دي غوره کړي. کله کله په مسلو کې مخالفت ورسره وشي. دریم استشهدت لمسائله بالقرآن والحديث في أغلب الموازين. شواهد براولي د کتاب د مسائل لپاره قرآن کریم او احادیث باندې په ډیرو ځای وفي بعضها بالحكم المأثورة په ځینې ځای کې بیا په هغه نقل شوي حکمتونه يعني داسې لکه ضرب المثل وداسې شیان أو الجمل المنقولة عن العرب الموثوق بعربيتهم. یا هغه جملې چې رانقل شوي د هغو عربو څخه چې پر عربیت باندې اعتماد شته. وهو من أبرز ما يمتاز به هذا الشرح. أو دغه چې استدلال په آیات و حدیث او منقول کلام دی دا د هغه بارز امتيازات هذه الشرح دي. فلا تجد فيه ضرب زيد عمرا وجاء زيد وعمر قائم دا بني إلا أن يكون حكاية كوزامي د بلشا كلام حكايات كړي د بلشا عبارت له خو مجبور چې په هغه رقم را نقل کوم. البته دا لږ وخت کېږي
څلورم إذا رأيت شاهدا يصعب على الطالب فهمه جمعت بينه وبين مثال توضيحي. چې کله یو شاهد یعنی آیت یا حدیث شاهد خو دې ته وایي چې دا د مسلې د اثبات لپاره ذکر کېږي، مثال بیا یوازې د توضیح او د فهم لپاره وي. نو چې د یو شاهد هغه فهم پر طالب باندې سخته معلومیږي نو هغه او توضیحي مثال دواړه سره جمع کړه. او ذكرت أحدهما في الشرح والآخر في الحاشية، یا یو په شرح کې ذکر کړه د بل په حاشیه کې ذکر کړه، رعایة لحال الضعیف والقوي، د پاره د مراعات حال د ضعیف او قوي دواړو. قوي خو شاهد ته اړتیا لري، ضعیف ته یوازې مثال توضیحي مثال ته چې په مسأله پوه شي. پنځم بعد الفراغ من بيان القواعد أتيت في أسفل الصفحة بأبيات الألفية مع شرح ما لم يفصل فيما مضى. وروسته د دې چې د قواعدو څخه فارغ شو، بیا نو د صفحې په پای کې په لمنلیک د الفیې بیتونه هم راوړل سره د شرح د هغه څه چې تفصیلي نه وي بیان شوي هغه مخکې مثلا په شرح کې چې کوم شیان تفصیلي نه وي بیان شوي هغه هم تشریح کېدل. وكذلك أعربت المواضع المشكلة منها، او دا رنګه مې ترکیب کړي دي مشکل ځایونه د الفیې هغه مې هم ترکیب کړي دي. دغه شی دلته لیکلی دی چې دا یعنی وروسته ور اضافه شو. دا تقریبا چې کله زه سعودي ته ولاړم بیا د مسجد قبا کې ځینې استادانو دا کتاب تدریسوی، بیا زه مېلمه کړم دغه مشوره راکړه چې دغه د الفیې بیتونه هم باید ورسره حل شي. ما مخکې یوازې مسایل راوړي، بیا دوی دا مشوره راکړه چې نه دا بیتونه باید ورسره حل شي. نو بیا بیتونه په منځ د کتاب کې را نه وړه بلکې په لمنلیک کې مې راوړه په دې خاطر چې دا د کتاب هغه ترتیب سره بیل نه کړي. مثلا په منځ کې که بیتونه راسي بیا هغه د مسایلو ترتیب سره بیلوي، نو مسایل په شرح کې په خپل ترتیب روان دي او چې کله هغه مسایل خلاص د هغه مسایلو اړوند بیتونه لاندې په لمنلیک کې شرح او ترکیب شي. شپږم بعد شرح المتن ذكرت خلاصته، هغه متن چې شرح شي نو هغه خلاصه هم بیا ذکر کوم. ليسهل فهمه وحفظه لمن أراد ذخيرته في ذاكرته، دا د دې لپاره چې فهم او حفظ یې هغه چاته اسانه شي چې ذخیره کول یې په خپل ذاکره او یاد کې غواړي. او دا د خلیل بن احمد د دې قول څخه یعنې د دې قول څخه مو ګټه اخیستې شوې. هغه وایي قال الخليل بن احمد الفراهيدي رحمه الله يقلل الكلام ليحفظ ويكثر ليفهم. کلام لږیږي د دې لپاره چې حفظ شي او تفصیل به د دې لپاره ورکول کېږي چې وفهمول شي. نو یو ور تفصیل ذکر شي چې د کلام په مقصد اوس بیا خلاصه ذکر کېږي چې که څوک یې حفظوي نو هغه حفظولی شي. بعد الشرح والتلخيص ذكرت النماذج التطبيقية، د الشرح والتلخيص وروسته بیا تطبيقي نمونې ذکر کړي. جمعت فيها الآيات والأحاديث وأعربت مواضعها المتعلقة بالدرس. آیاتونه او حدیثونه مې هلته جمع کړي دي او هغه ځایونه چې د درس سره تړاو لري هغه مې ترتیب کړي. ټول آیات مې نه دي ترتیب کړي، حتی هغه چې زموږ د درس سره تړاو لري یا مې دا کړي. او كتبتها بخط غامق، یا مې ځینې ځایونه چې هلته آیاتونه ډېر وي خالي مې په دا بولډ خط باندې لیکلی دي، دا داسې چې رنګ یې ډېر تور شي، تک تور شي او ډبل. او وضعت تحتها خطا، یا مې تر هغه لاندې کرښه ایښي اذا كانت نصوص التطبيق كثيرة، چې کله د تطبیق نصوص ډېر وي.
وأكثر ذلك يكون في آخر الكتاب، أو أكثر دغه الطريقة الكتاب بآخر كده شيء تشريع نيور كل خالي جو الناس مصدر اسمه كده، لأن الطالب حينئذ يكون مستعدا لفهمها بسهولة. ذكر أنت طالب دهنود وهنود كل الشمطي، وجمعت بين الإجمال والتفصيل والتلخيص فيما يصعب فهمه على أكثر الطلاب لعدم نظيره في لغتهم كالإعراب والممنوع من الصرف. أو زين زي كده إجمال تفصيل أو تلخيص دريسر جمع كده. تاسو كتلسي مثلا دا إعراب وبحث. تاسو معلومات دا نحو أكثر زاني يزمش بخبر جبل كان مثالون لرو دا فاعل مثال لرو دا مبتدا مثال لرو دا حذف ودا دي شان مثال لرو دا نعت مثال لرو ودا إعراب مثال نور استرس وطني يجي بكفرسو فاسيو يجي بكنسته فأجمع يجي بك عموما دارنګ دا غیر مصرف مثالونه نو دا چې زموږ په ژبه کې مثالونه نو هغه معیار اجمالي ذکر کړي، بیا مې تفصیل راوړی، بیا مې په اخره کې خلاصه راوړې. د دې خاطر چې هلته طالبانو ته فهم ګران. اتم بعد النماذج التطبيقية ذكرت أسئلة تذكر الطالب الدرس الماضي. د دې تطبیقي بیلګو وروسته بیا داسې پوښتنې ذکر کړي چې طالب ته هغه تېر درس ورپه یادوي. وتوجهه إليه مرة أخرى، بأزلية هذا درس متوجه كي، وحينئذ يذهب أخطاؤه فيها حتى تصلح. نو هذا وقت هذا تیروتنې په دې درس کې ښکاره کېږي چې پوښتنې ځینې وشي، تیروتنې ښکاره کېږي د دې لپاره چې اصلاح شي. یعنې دا حتی تصلح دا مطلب لري چې یوازې خطا ښکاره کول هدف نه وي، اصل اصلاح هدف. او دا په اخر کې دا یو خبره ده، وقد يكون في اعراب نص من الآية او الحديث. کله په ترکیب د یو آیت یا حدیث کې اکثر من قول واحد، د یو آیت یا حدیث په ترکیب کې تر یو قول زیات وي. فاذكر كل قول في موضعه المناسب. نو هغه هر قول په خپل بحث کې راغلی. مثاله قوله تعالى، دا مثال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم. دلته اوس د دې آیت په ترکیب کې دا دوه قوله خو شته. یو دا چې دغه يحسبن هغه اول مفعول حذف دی، فقد ذكرت في حذف المفعول من افعال القلوب. دا افعال القلوب د مفعول د حذف په باسه نه ذکر کړی. او بل دا دی چې نه اول مفعول هم شته، اول مفعول دغه ده ما کلمه ده. او يحسبن او يبخلون تنازع پکې کړی ده. يبخلون تقاضا کوي چې با ورسره راسي، او يحسبن تقاضا کوي چې له با پرته. دویم مفعول خو خیران دی، هغه خو اتفاقي خبره. نو په اول مفعول کې د يبخلون او د يحسبن تنازع ده، او عمل يبخلون ته ورکول سوی دی، نو د يحسبن مفعول حذف سوی. نو دا وفي النماذج التطبيقية من التنازع دلته مې هم ذکر کړی. نو یعنې دا په دې خاطر دوه ځایه ذکر سوی دی چې دوه قوله پکښې د هر قول په خپل ځای کې ذکر کړی دی، چې د چا په ذهن کې دا نه وي چې دا نه ولې دی متناقض راغلی دی، خو دوه قوله پکښې دی، هلته هم ذکر کړی، هلته هم ذکر. نهمه خبره خرجت الآيات والأحاديث فيما رأيت لموضع شاهدها تعلقا بما قبله وبما بعده تخريجا مفصلا. او په کوم ځای کې چې ما وایي تخریج مې کړی د آیاتونو د حدیث، یعنې حواله مې مفصل ذکر کړې ده. په هغه ځای کې چې ما د شاهد د ځای لپاره تعلق لیدلی دی د ما قبل ما بعد سره، چې کوم ځای زما فکر دا راغلی چې د دغه شاهد ځای د ما قبل ما بعد سره هم تړاو لري، نو هلته مې تخریج مفصل ذکر کړی تر څو طالب العلم ته یا یو بل مراجعه کوونکي ته اسانه وي چې اصل د آیات و حدیث بیا پیدا کړی شي، ما قبل و ما بعد یې وګوري. الا في القليل النادر، مګر په نادرو ځای کې اما لضيق المقام، یا خو هغه ځای تنګ حیث یکون آخر السطر
آخر د سطر ذكر في التخريج يضيب سطرا كاملا هذا مكمل سطر ځای کوي وهو خلاف قصد الاختصار او دا هم د اختصار د مقصد خلاف دی او لكونه مره تخريج یا په دې خاطر چې یو ځل مخکې تخريج ذکر شوی او یاتي قریبا یا دلته نږدې بیرته دا تخريج ذکر کیږي د دې وجه څخه کله دا تخريج یعنی نه کیږي او لكونه مشهور نه داسې چې مشهور ځای مثلا د قران کریم داسې سورتونه چې عام خلک ته ځای فحينئذ يجمل التخريج نو په هغه وخت کې تخريج اجمالا ذکر کیږي په لاندې توګه وقد يترك کله کله بیا داسې کېږي چې تخريج سره نه ذکر کیږي لسم بحث حذفت شرح ثلاثه مباحث د الفیې د درې مباحث شرح مې ترک کړی دی هغه مې لږ راوړي یو الاول الاخبار بالذي دا په کافي او دې کتابو کې هم شته دا زموږ په اصل کې غیر مفید شی بل اوزان المقصود اوزان المقصود والممدود من مباحث التانيث دا مهم ندري لقله فائدتهما د دې دوه فائده لرو دویم مبحث الاماله المعلق القراءات التربية لأنه يحصل بالأخذ المباشر من أستاذ المقرئ ځکه إمالة أصلا مستقیما د قاري استاد باید دا په لیکلو ګټه نه ځینې اخیستل کېږي قواعد خو یې ته هدا پورې خپل لیکلو دومره ګټه نه ځینې اخیستل کېږي او هغه د قرآن کریم د قراءت سره تړاو لري د اعراب سره ډېر تړاو نه لري وحاولت أن أقتصر على المسائل التي يحتاج إليها من يريد فهم القرآن والسنة ونطق اللغة العربية العملية کوشش مې کړی چې اختصار وکړم صرف هغو مسایلو چې هغه څوک اړتیا ورته لري چې قرآن کریم و سنت زده کړي او عربي عملي لغت زده کړي دغه مسایل ذکر کړم وأن أترك المسائل الخيالية المفروضة التي لم يثبت عن العرب استعمالها او دا کوشش مې کړی چې هغه خیالي فرضي مسایل پرېږدم چې د عربو څخه استعمال نه ثابت دا بل وأن أقلل من ذكر خلافيات التي لا تناسب مستوى الطالب او دا کوشش مې کړی چې د خلافي مسایلو یادول لږ کړم چې څومره ممکنه هغه لږ کړم یعنې ډېرې رانه وړم فإن اضطررت إلى شيء من ذلك كدا خلافي مسائل یو اړتیا پیدا کړو فالاغلب ان يكون في الحاشيه نو غالب دا چې هغه په حاشیه کې دا ځینې خلک وایي چې دغه ولې راوړل نو دا د خلیل بن احمد رحمه الله قبل راوړی وایي لا يصل احد من النحو الى ما يحتاج اليه الا بعد معرفه ما لا يحتاج اليه هیڅوک د نحو هغه مقصودي ټکي ته نشي رسېدلی مګر وروسته تر هغه چې یو څه غیر مقصودي به هم ورسره وایي یعنې ځینې وخت خو داسې اړتیا پیدا کېږي چې غیر ضروري مسایل یې مخته راځي هغه به وایه مجبوره یې خو کوښښ مو دا چې هغه لږ کړو او ډېر وخت ورتېر نه کړو درلسم الحقت بآخر الكتاب تكملة تشتمل على 3 أقسام من المسائل النحوية والصرفية د کتاب په اخر قسم یو تکمیله ملحقه کړې چې هغه د الفیې د بیتونو شرح نه ده هغه پر درې قسمه مسایل مشتمله ده صرفي و نحوي مسایل القسم الأول معجم المفردات النحوية على ترتيب حروف الهجاء یو خو دغه د نحوي مفردات معجم په ترتیب د حروف هجاء ځینې خو مثلا ذکر لکه حروف جاره با چې راغله هغه ته خو تفصیل نه کوم دا په حروف جاریو کې تېره شوې ده ځینې چې ترتیب یې نه ذکر لکه اوس د مثال په توګه من په عربي کې څو ډوله دی ما څو ډوله دی داسې آینه څو ډوله کارېږي لو څو ډوله کارېږي نو هغه چې مخکې تفصیل ذکر شوی لو په دغو معنیو کارېږي دا ډول خو په فلاني ځای کې تېر شوی دا ډول یې نه تېر شوی د دې تفصیل دلته دی یا چې تفصیل یې ذکر شوی هغه خو مې
مخکې تفصیل تاواله ورکړي چې تفصیل نه یې ذکر شوی د هغه تفصیل معنی ته په اخر کې ذکر کړي. ویل والثاني المسائل المتفرقة التي لم تذكر في الألفية. دویم بیا هغه متفرق و بېلابېلې مسئلې چې په الفیې کې نه دي ذکر. والثالث تلخیص ما ذکر في الشرح مفصلا. هغه چې په شرح کې مفصل ذکر شوي د هغو مسایلو یو لنډیز، یعنې د ټول کتاب داسې یو لنډیز غوندې چې د نحوې د ابوابو لنډیز. مثلا څو قسم مرفوعات لري، څو قسم منصوبات لري، داسې په یو ترتیب. دا اوس یعنې دا خو هغه بحث و چې دغه کتاب موږ ولې لیکلی او څه تګلاره یې ده، او زموږ مقصد پکښې څه و چې طالب علمانو ته سهولت رامنځته شي، مسایل په اسانه توګه وړاندې شي او اجرا یې وشي. دا یعنې د لیکوال مقصد یې دا چې بیا دا مقصد تر څومره حده پلی کېږي دا نو بیا هغه عملي ډګر پسې تړاو لري. اوس اووم بحث، هغه یو شمېر هغه کتابونو یادونه چې ما ډېره استفاده ځینې کړې. واستفدت كثيرا من النحاة الذين سبقوني زمانا ورتبة. او ډېره مې استفاده کړې د هغو نحاتو څخه چې زما څخه په زمانه او رتبه کې مخکې وو، مخکې پخوانیو نحاتو څخه. یعنې ځینې خو په زمانه او رتبه کې دواړو مخکې، ځینې بیا معاصر وي، یعنې خالي په رتبه کې مخکې، په زمانه کې شاید مخکې نه وي. ولكن قللت التصريح باسمهم واسم كتبهم. د دوی د نومونو د کتابونو د نومونو تصریح لږ ذکر شوی لاسباب د څو وجو څخه، منها ان اغلب المسائل متقاربه. یو خو دا چې اغلب مسایل سره نږدې چې دوی ذکر کړي او بل چا ذکر کړي، زما په ذهن کې راغلي هغه سره یو ډول دي، سره نږدې. فالتصريح بالحوالة في كل موضع يكبر حجم الكتاب بدون ضرورة. هغه د کتاب حجم غټوي ضرورت پرته. نو اوس مثلا فاعل مرفوع دی، سیبوي صاحب هم ویلي، خلیل صاحب هم ویلي، دا اوس تصریح ته اړتیا نه لري. ومنها أن قصدي التسهيل المناسب لمستوى طلاب عصرنا. بل علت دا و چې زما مقصد خو هغه مناسبه اسانتیا رامنځته کول زموږ د زمانې طالبانو د سویې برابر. فكنت بحاجة إلى تبديل عبارتهم وتغيير أمثلتهم. وما اړتیا درلوده چې د دوی عبارات او مثالونو کې تبدیل و تغییر راولم. فحينئذ لا يناسب نسبتها إليهم بهذه الكيفية. په دې وخت بیا مناسب نه ده دغه مسایلو نسبت دوی ته په دغه کیفیت چې کوم تغییر پکې راغلی. ومنها أن المسائل تقبل بالدليل لا بصاحب القيل. بل وجه دا ده چې مسأله خو اصل د دلیل په وجه منل کېږي، نه چې د قول صاحب څوک دی. اصل د دلیل په وجه مسأله منل کېږي. فليس في ذكر القائل في كل موضع فائدة. نو د قائل په یادولو کې په هر ځای کې فایده نه وي. ومع هذا، سره د دې چې دا دلایل خو د نه ذکر تقاضا کوي، خو ومع هذا اذا كان هناك حاجة الى التصريح، د دې سره چې کله به اړتیا و تصریح ته کان یکون المسأله خلافیه، لکه دا چې مسأله خلافي، او یکون القول خلاف المشهور، یا دا قول چې ذکر دا د مشهور خلاف نو، او یکون الموضوع مقتضیا للتفصیل، یا موضوع تقاضا د تفصیل کې، نو چې دغه ځایونه و صرحت باسم الكتاب، د کتاب د نام تصریح مې کړی، وكتبت رقم الجلد والصفحة هكذا. بیا د مجلد رقم المجلد والصفحه، نمبر د مجلد د صفحې مې داسې لیکلی، اول د کتاب د جلد نمبر، بیا داسې کوږ خط، بیا د صفحې نمبر.
ومن غير أن أرتب قائمة المراجع يعني ديرو سموت قاعد أخذت دخو رات لديش أغدا سرچنو نملار زدلت ترتيب كم قائمة المراجع هنا أسجل أسماء بعض الكتب التي استفدت منها كثيرا دلت سرتون نمونة الزين هذا كتابنا كدير استفادة من ذلك فمن كتب النحو شرح ابن هشام أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك مع ضياء السالك لا يحاشى دليل سم ديرك أخذت وشرح ابن عقيل وتهذيبه ابن عقيل شرح وقول ده جمع علماء مهذبة كريم تابع جامعة إمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية عام 1419 من الهجرة. ومن كتب التفسير البحر المحيط لأبي حيان النحوي. ومن كتب التفسير البحر المحيط لأبي حيان النحوي رحمه الله. تفسير الكتاب يمكن تدير سبيرك نتخسر نور هم مثلا الزمخشري تفسير كشاف وروح المعني ده وده الكتاب تدير نتخسر هذا وأوصي الطلاب يعني ده بيان خلاصة وأوصي الطلاب في ترتيب النحو توصيكم طالبان في النحو بالترتيب بعد أخذ القدر الضروري من الصرف ورسل تبديشي النحو ده الصرف علينا برخة ذكري نتوسعهم بما يأتي دي كتابنا متن الأجرومية ده متن الأجرومية ويكتب بما يأتي بدل سو متن الأجرومية متن الأجرومية وشرحه التحفة السنية يبدأ بل ومتن قتل الندى لابن هشام وشرحه له أيضا إنه أول دغ متن الأجرومية وده والفسير متن قتل الندى يدا كتابنا أول أو يختار يا اختيار ويجي يا طالب اختيار يا يختار ولا شيء انتخابي بدلهما سلسلة الدروس النحوية. هذا الدروس النحوية سلسلة تأليف مجموعة من الأساتذة المصريين شباب مصر وسادهم مجموعة وهم الشيخ الحفني ناصر ومحمد دياب ومصطفى تموم ومحمد صالح ومحمود عمر وده المعارف مصر ده معارف وزارة المفتشين وكارمداني ونضيف بقدر ده كتاب لكل ده مدير في كتابي لو يا هذا السلسلة هو أو يا ده فأيواز كده الدروس النحوية هو دوام مرحلة كده الألفية لابن مالك ويختار واحد من شروحها أو يو شرح مصري انتخاب كيف حسب ما يرى أو فق لغرض تعليمه مطابق ده كده تعليم العلم ده بنصر موافق ويجوز والأنفع عندي تطبيق القواعد مع حفظ أحد المتنين أعوذ فأن من يفوق كتور تطبيق القواعد يعني قواعد تطبيق فيه كده الاصطلاحي تطبيق القواعد أو كنور بالله قواعد تطبيق فيه مع حفظ أحد المتنين سرد حفظه له يود ده غدوة متن شيء قطرنا ده حفظ أو الألفية ده يوم متن حفظ ده قواعد وبعد التطبيق فيه لكن بدأ ترتيب لك ده كتاب الكسية قبل ترتيب خطبة آياتون بعد قواعد التطبيق فيه وهذا القدر كاف لمن يريد تصحيح نطقه وفهمه داغ أندازك لكده ده هذا شاد فارق خبل ده النطق تصحيح وده فهم تصحيح من ضروري نحو قدير ختم ومن أراد التوسعة بعد ذلك فالكتب كثيرة شو سيدي وصل التوسعة والفلسفة اللي ياخذ كتابنا اليوردي من أنفعها مغني اللبيب لابن هشام قتلوا كتابه الجملة سخي مغني اللبيب ده ابن هشام دي ومن أجمعها للنوادر يكون كتاب تبيدير نادر مسائل جمع كردي الأشباه والنظائر في النحو السيوطي ندير كتاب النوهم اسمع مخكوال كتابنا بخدير لكرسي وهنا أسجل ده أتم آخري بحث وهنا أسجل أمورا
أولية لتعريف النحو وبيان موضوعه وثمرته ووازعه. ونقول شددي ما استفار وقت له. نو إن شاء الله شدا سجاري هو لروي تكا لر بحث بها مكمل درس نكير. نو تعريفه كلمة النحو تطلق في اللغة العربية على عدة معاني. النحو كلمة في عربية كثير معنى وبعد كارج منها الجهة طرف تقول ذهبت نحو فلان أي جهته ده شار نواحي شو ناحية ده النحو شخص يعني الطرف الشار ده طرف. ومنها الشبه والمثل تقول خالد نحو علي أي شبهه ومثله. وفي الاصطلاح هو قانون تأليف الكلام للفهم والإفهام. فاصطلاحي ده كلام جوړوني قانون دی او دا کلام د دې لپاره د کلام جوړوني قانون دی چې يعني فهم د نورو د کلام څخه سړی څنګه واخلي والإفهام او خپله خبره نورو ته څنګه وفهموي. دغه خو هغه لنډ تعریف یې دغه دی. نو تفصیل د تعریف یې بیا داسې کېږي. دا خو لنډ تعریف دی. أي هو علم بقواعد يعرف بها الكلمات العربية. داسې یو قواعد والا علم دی چې دا داسې قواعد پوهېدل دي په داسې قواعد پوهېدل دي چې په هغو باندې اول عربي کلمات پېژندل کېږي کالاسم والفعل. نحو چې سړی پېژني یا به دا کلمات پېژني. ستا مخته چې جمله راغله د که ته نحوي باید کلمات یې وپېژني چې دا اسم فعل حرف. بل واحوالها بل په هغه باندې احوال د دې کلماتو پېژندل کېږي کالاعراب والبناء. په دوهم قدم کې دا ترکیب هم چې کوي اول دا چې اسم دی بیا چې معرب دی که مبني دی. نو احالات یې پېژندل کېږي کالاعراب والبناء. او دریم شی چې پېژندل کېږي ترکیب کې هم دغه مهم دی. ومواقعها موقعیتونه د دې کلمات في الكلام كالفاعلية والمفعولية. مثلا هذا غلام تبع هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا. يعني اسميات دي أول دا مرحلة وفين كالاسم بناء دي وفين اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدا مواقعهم فكلامك بعده كالفاعلية والمفعولية. وترتيب الجمل ومعانيها المقصود. بل ترتيب ده جملو هذه بيجن الكيس أو مقصودة معاني. شدا جملة مثلا ده مخ ده فارس شو واقع سيد مخ سر استبات سيد وروس سر استبات سيد أو مقصودة معانية بيجن الكيس كإثبات حكم أو نفي. لك ده حكم إثبات ونفي. تدخل آخري خبر استخدامها مطلب ده ده النحو يوازن شموله شيء صيانة لسان صيانة ذهن عن الخطأ اللفظي يوازن دغه باندې اقتصار دا اشتباه ده. که یوازې دغه وای دلته لاندې تفصیل ما ورکړی دی. که یوازې دغه وای بیا خو دونې ډېرو کتابو ته اړتیا نه وه خالد من پر اخر د جملو وقف کولی. معنا په نحو زده کېږي. د قرآن کریم تفسیر په څه زده کېږي. که چیرې یوازې حرکات نو بیا ولې چې د قرآن د مفسر دپاره د نحو فهم ضروري دی. یعنې یوازې د حرکاتو دپاره نه، د فهم دپاره د معنا دپاره. وموضوعه الكلمة والكلام. ده نحو موضوع كلمة وكلام. الموضوع ولد وشن فالكلام مقصود فيه. أصل خو كلام مقصود ذاك ده كلام جوړوني قانون دی. والكلمة أداة للتعريف. أو كلمة ده هغه جوړولو اسباب دي. لکه اوس مثلا یو معنی ته جوړوي نو خشتې او دا شیان هم غواړي. اصل خو ته معنی جوړوي، خشتې جوړول ستا مقصد نه دی، هغه ستا د معنی اسباب دي. فائدته فائده او هغه ثمره الاقتدار على فهم المتون الدينية. دا ګورې ورته ګورې یوازې صيانت عن الخطأ اللفظي نه دی. قدرت موندنه پر فهم د دیني متونو اول فهم وقراءتها او پر لوستلو باندې ولوستلی سي.
دریم والتحدث باللسان العربي او په عربي ژبې غږېدل هم د نحوي مقصد دی. موږ تاسو دا مقصد مو د اول په ذهن کې نه وي، نو باید نه په عربي غږېدلی شو او نه متون فهمولی شو. هغه یو غرض چې واخیست دی هغه هم سم نه زده کړی. وکتابت او لیکل د عربي ژبې کما ینبغي لکه څنګه چې په کار دي. دغه ټول د کما ینبغي د ټولو سره تړاو لري. فهم د متون دیني، قرآن کریم، احادیث، فقه او اصول فقه، اصول حدیث، دا ټول او سم پر لوستلو باندې قدرت موندل، عربي ژبې پر غږېدلو باندې قدرت موندل او عربي ژبې پر لیکلو باندې قدرت موندل، دا ټول د نحوې د فوایدو او اغراضو څخه. وضعه د نحوې وضع واضح. څه وخت وضع شوی واضح څوک دی؟ ما دلته دا لیکلي دي چې یو عملي نحوه ده، یو تدویني نحوه ده. عملي نحوه د قرآن کریم سره بس وه. عربو په ژبه کې پخوا هم د قرآن کریم سره وه، یعنې قرآن هم د نحوې سره راغلی دی. د عربو په ژبه کې خو پخوا عملي وه، خو زموږ په قرآن کریم ایمان دی. د ابوجهل له خبرو سره خو زموږ خاص کار نشته. قرآن کریم چې راغلی نحوه ورسره وه. اساس النحو العملي، یعنی عملي نحوه ده، یو مدونه لیکل شوې نحوه ده. اساس النحو العملي بمعنى الاجتناب من اللحن، په معنا د اجتناب ډډه کول د لحن څخه. کان مع نزول القرآن، دغه د قرآن د نزول سره. ولې؟ لأن الله انزله خاليا من اللحن وامر بقراءته مرتلا. الله د غلطي څخه خالي نازل کړی او د قرائت امر کړی چې داسې په ترتیل ولوستل شي. دا لکه جزري صاحب چې د تجوید په اړه وایي والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. وایي قرآن کریم تجوید حتمي او فرض لازم دی. څوک چې تجوید نه زده کوي ګناهکار دی، ځکه الله تعالی د تجوید سره قرآن نازل کړی دی او دغسې د تجوید سره موږ ته د نبي اسلام څخه نقل شوی دی. خو څنګه چې د تجوید سره راغلی دی دغسې صحیح حرکاتو سره هم راغلی دی. فقد جاء عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، قرأ شافي قراءتك فلحن غلطك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشدوا اخاكم، دا خپل ورور ته لارښوونه وکړي، دا غلط شو. دا حدیث حاکم نقل کړی دی او امام ذهبي ورسره تایید کړی چې دا صحیح دی او ابن حجر هم دا تایید کړی چې دا حدیث ثابت دی. نو یعنی د نبي اسلام په زمانه کې چې د نحو خلاف ورزي چا کړې ده، نبي اسلام خو دا نه چې دا فاعل دی، دا مفعول دی، دا مبتدا ده، دا خبر ته خو د غلطۍ څخه راګرځولي دي. او د هغه وروسته بیا واسهم فی مکافحة اللحن الخلفاء الراشدون ایضا، خلفاء راشدون هم د دغه غلطۍ مقابلې کې برخه اخیستې ده. وكان عمر بن الخطاب أكثر الخلفاء الراشدين استنكارا للحن وحدة في مواجهة من يقع منهم حتى إنه يأمر بضربهم. عمر رضي الله عنه هغه خلفاء راشدين کې تر ټولو زیات یعنې نیوکه درلوده پر لحن باندې او ډېره تیزي د دې په مقابله کې دغه چا په مقابله کې درلوده چې د دوی څه غلطي کېده چې د وهلو امر یې کوي. دا الازداد لابن الانباري او مراتب النحوي للحلبي په دې کې تاسو وګورئ دا مسائل هلته ذکر دي. وقال تعلموا اعراب القرآن كما تتعلمون حفظه، وایي د قرآن اعراب داسې زده کړئ لکه څنګه چې د قرآن حفظ زده کوئ. نو اعراب یې هغه حرکات هم دي او دا مخکې ما ویل چې دا وروستنۍ معنا هم پکښې راتلی شي. دا هم د ایضاح الواقع والابتداء د ابن الانباري او فضائل القرآن د ابي عبید دې کې هم شته. واما تدوین النحو كعلم، اوس دا مدون النحو څه وخت شروع شوی؟ فالمشهور ان اول واضعه هو ابو الاسود الدؤلي. قال السيرافي، دا د سیبوي د کتاب شارح دی د سیرافي، اختلف الناس في اول من رسم النحو. په دې کې
اختلاف الشاء والرسم كده. فقال قائل أبو الأسود الدؤلي، التابعي أبو الأسود الدؤلي. وقال آخرون نصر بن عاصم الدؤلي ويقال الليثي. وقال آخرون عبد الرحمن بن هرمز. وأكثر الناس على أبي الأسود الدؤلي. أكثر خلق دعوة بدي قايل أولين وازي دي. واسمه ظالم بن عمرو، ده غريب نمي ظالم ابن عمرو، إيش نمي ظالم. أبو الأسود خل كنيا ده كلش طالبان وإذا نحو دير سخت الأسباب شكايات مكوي ده ظالم وذكر ده مطلب من ده نمي دير لاير تابعوه. ونقل الذهبي عن أبي الأسود إذا علي رزم هذا قال دخلت على علي وإذا علي رزم هذا سنجوار فرأيته مطرقا ندي ولد الساعة هذا سكشت عشان فكر كيف. فقلت فيما تتفكر يا أمير المؤمنين؟ فتجي كيف فكر كيف. قال سمعت ببلدكم لحنا استعزف وتنكري ألفاظ غلطي وابردا، فأردت أن أضع كتابا في أصول العربية مستلمش كتاب وسكن عربي فقوانينك. فقلت إن فعلت هذا أحييتنا ما هو كذا كارديو كيف مرتج شو عندك. فأتيته بعد أيام يتصور زورس ترى فألقى إلي صحيفة بيو صحيفة وأنا لا ترى وعندك يتصور فيها على كذلك الكلام كله اسم وفعل وحرف. كلام كل اسم فعل وحرف. فالاسم ما أنبأ عن المسمى اسم هذا كذا مسمى سخ خبر وركي. والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى فعل هذا كذا مسمى ذكر سخ خبر وركي. والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل أو حرف هذا شيء خبر وركي ده معناه سخ هذا اسم ولا فعل. ثم قال لي زده وتتبعه بيرة الأستاذ زيادك بسيولارس سيرنا وك نور مختيس. دا خبر خو تقدير هذا فري سرچيني لري چې دغه شروع د اقدام علي رضا هو کړی ده. خو پر دغه بیا سوالونه کې چې هغه داسې تعریفونه ورته ځکه هغه وخت د تعریفونه رواج نه و. نو په دې کې یعنی اصل د خبرې به صحیح وي خو په دې تعریفونو کې کېدای شي چې لاسوهنه کړي ورزیات کړي ځینې خلکو بیخي ډېر مبالغې کړي دي چې بالکل علي رضا الله نحو داسې پای ته رسولې ده. نو نه هغه خو به یو هغه اساس وي ځینې ایښي نور نو بیا نورو خلکو کرار اضافه کړې ده. دا تعریفونه باندې سوالونه شته ده. په دې اړه تاسو یا دغه کتاب ده شیخ سید افغاني کتاب دی من تاریخ النحو العربي دا چې وګورئ دا بحثونه تاسو ټول لته دا لیدلی شئ. دارنګه المدارس النحویه له دکتور شوقي ضیف دا اعتراضونه چې پیدا کېږي هغه هم هلته شته. نو په اخر کې ما دا خبره هم ذکر کړې ده چې دا خبره هم علي رضا ته منسوبه ده چې وصدق من قال العلم نقطة كثرها الجهال. نو هغه چا رښتیا ویله چې علم یوه نقطه جاهلانو ډېر کوي. څه معنی دغه چا که په الفاظو کې غلطي نه کوله نو نحو نه رامنځته کېده. نو د دې نحوي د رامنځته کېدو سبب د دغه غالطینو غلطي شوه. دا چا چې غلطي کوي د ناپوهانو چې غلطي وکړي دا د نحو د علم د کثرت یا د رامنځته کېدو سبب شوه. العلم نقطة كثرها الجهال. په قرآن کې که چا غلطي نه کوله تجوید نه رامنځته کېدی. په مسلو کې که چا جهالت نه کوله نو دونې تفصیلي ابواب د فقه لیکلو ته ضرورت نه خدای مختصر به پوهېدل. مثلا طب چې ډېر تفصیلي لیکل کېږي څه وجه چې هغه جهال په پوه شي. العلم نقطة كثرها الجهال. ويقول أستاذ سعيد الأفغاني دا أستاذ سعيد الأفغاني د دې تفسیر مې دلته کړی دا پلار یې د کشمیر څخه تللی دی چې هغه وخت کشمیر د افغانستان یو ولایت شام ته تللی. پلار یې بیا هلته په شام کې د اوسنۍ سوریه کې د عربي ښځې سره واده کړی. بیا د سعید افغاني الله تعالی ورکړی دی ډېر تکړه عالم دی. نو په دې خاطر چې پلار یې افغاني و نو ځان ته افغاني تخلص په دې نامه بیخي مشهور دی په عربي نړۍ کې. اوس وفات شوی دی. نو افغانستان ته به دی ګرځېدلی راغلی نه لیکن افغاني مشهور او ډېر تکړه سړی و ډېر کتابونه یې لیکلي. نو هغه وایي والذي تجمع عليه المصادر أن النحو نشأ بالبصرة. وایي کوم څه چې
دغه سرچینې اتفاق ولري هغه دا دی چې نحوه د تدوین په بصره کې شروع شوی وبها نما هلته یې نشو نما کړې ده وده یې کړې ده واتسع وتکامل وتفلسف پراختیا موندلې کمال ته رسېدلې او د فلسفي عقلي دلایلو خط ته رسېدلې وأن رؤوسه بنزعتي السماعية والقياسية كلهم بصريون او د نحوي رئیسان د دواړو فکرونو والا سماعي والا او قیاسي والا اهل ظواهر او اهل قیاسیت والا د ټول د بصري علما دي اول من ارسل في النحو كلاما ابو الاسود الدؤلي المتوفى سنه 67 اول څوک چې په دې بحث کې په دې باره کې کلام آزاد کړی دی یعنی آزاد غږېدلی دی وقيل او داسې ویل شوي إن علي بن أبي طالب ألقى على أبي الأسود شيئا من أصول هذا النحو د النحو د أصول شيء وقت ذکر کړی دی د ته وړاندې کړی دی ثم قال انحو هذا النحو انهج هذا النهج پر دغه لار مخته ځه نحو خو د نهج د لارې په معنا دی پر دغه طرف مخته ځه دغه طرف ته ځه نو فسمي الفن نحوا نو بیا دغه فن په نحو مشهور شو انحو هذا النحو وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين